السلام علیکم ملګرو. د امریکای زور مکمل تور باندې ختم شو ځکه چې امریکای ځان ته سوپر پاور وایي خو الله پاک وسره دې کار وکړ. ملګرو دوی سره ولې داسې وشول؟ ښه ویډیو را سره مکمل وګورئ، تاسو به هم حیران شئ کنه چې بل انسان له دمکي ورکول د بل ملک باندې قبضه کول دا داسې اسان کار دی ځکه چې الله رب العزت چې دی نو هغه ول مکمل تور باندې هر څه ختم کړل. د دوی چې کومه ښایسته ځنګلو چې هغه لوس انجلس ورته وایي کنه چې هغه ول مکمل تور باندې ختم کړو. اصل مقصد دا دی کنه ټرمپ ویل چې زه کله وزیر اعظم شمه کله چې صدر شمه د امریکای مشر شمه نو زه به دې چل کوم کنه چې کاناډا او په دې فلسطین باندې به زه اور بلوم، د دیونه به زه جهنم جوړم. او دې ته دا پته نه وه کنه چې الله رب العزت په دې باندې جهنم جوړی د دوی د ملک نه. د دوی هغه ځای کنه وی آی پی کومه ځای چې نو هغه ول مکمل تور باندې ختم کو، هغه اور واغست. هغه ځنګل چې دوی چې دنه په دې باندې ټول بزنس په دغه باندې چې یو پکې 35 میلیون ډالر چې ونه هغه کې کور جوړ کړی 35 میلیون ډالر. او داغه نه پس چې دنه یو پکې 5.1 میلیون ډالر چې دنه کور وسو پکې 10 میلیون ډالر کور هغه د کورونه پکې جوړ شو، د هوټل پکې جوړ شوی هغه ول مکمل تور باندې ختم کو. هغه چې دنه راک شو، هغه چې دنه اوس پکې هیڅ هم نه پاتې. نو در سوال نه کنه چې دوی تکبر کړو، الله پاک تکبر صرف د الله رب العزت سره خوان کوي. دی ویل چې زه مشر شمه صدر شمه نو زه به دې وکم کنه چې زه فلسطین باندې اور بل کم او زه به چې نن کاناډا وزیر اعظم ته ویل چې تبا استعفا ورکړه او ته چې ځه کور ته ځان ورکېږه. ملګرو نو دوی دې خبره کړو. دغه نه پس چې نو الله رب العزت ته دوی ته په خپل ملک چې نو هغه جهنم جوړ کو ځکه چې دی فلسطین چې نو کله فلسطین او د اسرایل جنگ نو دوی د اسرایل سره شو، د فلسطین هیڅ هم نه ویل کنه چې دا جنگ دی چې نو بل شي. دا خبره نه کوله په وخت کې جو بایدن چې ونه هغه مشر و. دغه نه پس چې ملګرو دوی سره داسې وشو نو الله رب العزت په دې عذاب راوستو. دا ول چې نو ایلین په راوستلو دغه نه پس چې نو الله پاک دې اور ولګاو کنه چې دوی ته پته نه لګي کنه چې موږ څنګه مړ کو. او دوی ځکه چې ټکنالوژي دوی سره ډېر زیات ورسره ده هغه ټکنالوژي د دوی په کار هم رانله. دې دا نوې معلوماتو کنه د الله رب العزت چې نو عبادت کوي او چرته هم داسې مکوئ، تکبر مکوئ په ژوندۍ کې کنه بیا سره داسې کیږي. الله رب العزت لاټي بې आवाज ده.